ټاکل شوی نن افغان اتلان د پاکستان په وړاندې په هیډنګلي کرکټ لوبغالي کې د سیالۍ ډګر ته ووځي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د لوبې مخکې پاکستانیان په ویره کې دي او بېلابېلې خبرې کوي تر څو افغانان تر فشار لاندې راولي. تازه خبر دا ده چې د پاکستان لوبډلې پخواني تیز توپ اچوونکي شعیب اختر ټول اخلاق بهر وغورځول او لوبغاړو ته یې پیغورونه ورکړل. شعیب اختر وویل اوس مو هم لوبغاړي زموږ شناختي کارډونه لري او ستاسو CEO اسدالله خان چې کومه خبره کړې وه چې زموږ نه کرکټ زده کړی، اوس به یې موږ ورته وښیو چې څنګه کرکټ کیږي. وایي زموږ او ستاسو په منځ کې مینه نشته، دا ډېره ساده ده او تاسې ته به ستره ماتې درکړو. له دې وړاندې د پاکستان لوبډلې اوپنر توپ وهونکي امام الحق ویلي وو چې د افغانستان او انډیا سره لوبه ورته یو ډول ښکاري او له ټولو لوبو زیات دغو لوبو ته تمرین کوي. ترڅنګ شاهین شاه افریدي هم حضرت الله زازي ته چیلنج ورکړی و چې په وړاندې به یې ونه درېږي. دغه راز حارث سهیل بیا ویلي و که څه هم افغانستان موږ ته تمریناتي لوبه کې ماتې راکړې، خو په وینا یې هغه مهمه لوبه نه وه. په وینا یې دوی د افغانستان سره په لوبه کې تر تاثیر لاندې نه دي او افغانستان ته به ماتې ورکوي. کپتان سرفراز احمد بیا ویلي و چې دا لوبه د پاکستان لپاره یوه اسانه لوبه ده. د خلکو د خبرو خو یې پوښتنه مه کوئ. حقیقت خو دا ده چې پاکستان که خلک دي که لوبغاړي دي او که سیاسوني دي د افغانستان سره په هره برخه کې ښکاره مخالفت ښیي. اوس نو افغان لوبغاړو ته پکار ده چې تیر هیر کړي او په پوره جذبې سره نن د پاکستان په وړاندې لوبه وکړي او غرور یې ورمات کړي او له نړیوال جامې بهر کړي. دوی یادولو ده چې دغه لوبه پاکستان لپاره ډیره مهمه ده. هغه د انګلیسي په اصطلاح ډو اور ډای سچویشن کې دي. که پاکستان دغه لوبه بایلي نو له نړیوال جام بهر کیږي. کپتان ګلبدین نایب بیا ویلي چې له پاکستان سره لوبې ته لیوال دی او تمه لري چې افغان لوبډله به دغه لوبه وګټي او هیواد ته به یو څه له ځان سره یوسي. دغه راز له دې وړاندې دولت ځدران هم ویلي و چې له پاکستان سره به افغان لوبغاړي ډیره په جذبې سره لوبه ترسره کړي. اتلانو دغه لوبه راته وګټئ لکه نړیوال جام مو چې ګټلی وي. د شعیب اختر خبرې خو په ما شخصا ډېرې بدې ولګېدې ځکه دا د ورزشي اصولو او انساني اخلاقو خلاف خبرې دي. تاسو یې د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. په لوبه کې د افغان اتلانو د بریا په هیله انشاءالله که افغان لوبډلې لوبه وګټله یو غټ جشن به لمانځو. تاسو په نظر افغان لوبډله څنګه کوی چې پاکستان ته ماتې ورکړي؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پلوه بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.